د صحبانو د ایمان د داستان نوشتمه برخه. د صحبانو د ایمان داستان، لیکوال حضرت امام الواقر الواقری، ژباړن مولوی صدیق الله مشال، ویونکی سید جلال زاهد. بسم الله الرحمن الرحیم. د صحبانو د ایمان داستان د نوشتمې برخه. محترم اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ، صحتمند او خوشحاله بایاست او په خپلو ورځنیو کارونو کې به کامیاب او بریالي یاستئ. موږ په تېره 28مه برخه کې دا واورېدل چې هرقل د دوی د دې وینا له کبل ډېر خوښ شو. تیاری ونیو چې د روم له 5 بادشاهانو سره د ستر لښکر ولېږي. اول یې یو ورېښمین بیرغ چې د سرو زرو په تارونو اوبدل شوی و او په سر کې د جوهرو صلیب ور واخیست او د رومیه ملک قناطر ته یې ورکړ او د سقالیبه او نورو قومونو 100,000 عسکرې د ده په قومنده کې ورکړل. زړې جامې یې ورڅخه لرې کړې او نوې جامې یې ور واغوستې. هارونه یې ور په غاړه کړل، ملا یې ور وتړله. وروسته یې د سپینو یو بیرغ چې په سرو زرو سره د لمر نقش پرې جوړ شوی و، د شنو زبرجدو صلیب پرې را ځوړند و، راواخیست. د عمریه او ملوریه واکمن جرجیر ته یې په لاس ورکړ. 90مه برخه له همدې ځایه شروع کوو. نوې جامې یې ور واغوستې، هارونه یې ور په غاړه کړو، ملا یې ور وتړله. د روم پردانه او د روم له نورو مختلفو قبیلو څخه یې 100,000 یعنې 100,000 عسکر په لاس ورکړو. بیا یې یو رنګداره دستري بیرغ راواخیست چې د سرو زرو د صلیب نقش پرې جوړ د قسطنطنیې والي ورکړ، ډیرجان ته ورکړ. د مغلیت، فرنګ، قلن قبیلو 100,000 پوځیان یې د ده تر قومنده لاندې کړل. نوې جامې ور واغوستې، ملا یې ور وتړله، ګلونه او فزاري هارونه یې ورته په غاړه کړو. وروسته یې 4م بیرغ راواخیست چې په ملغلرو او جواهرو جوړ شوی و. د سرو زرو ډال یې پر نقش شوی و، د سرو زرو ډال پرې نقش شوی و. د سرو یاقوتو صلیب یې پر سر کې و. د ارمن واکمن ماهان ته ورکړ. هرقل له نوموړي سره ډېره مینه درلوده، ځکه نوموړي د ستر شجاعت او تدبیر څښتن و. له فارسیانو او ترکیانو سره یې څو ځلې جګړې کړي او میدانونه یې ترې ګټلي وو. چې کله یې بیرغ ورته وسپاره او هغه جامې یې ترې واخیستلې چې اغوستې یې وې، نوې جامې یې ورته واغوستلې، ملا یې ور وتړله او داسې هارونه یې ور پر غاړه کړل چې له ملوکو پرته بل چاته نه ور اچول کېدل. او ورته ویې ویل: ای ماهانه، د دې ستر لښکره عمومي امارت ستا پر غاړه دی، ستا تر امر او حکم لوړ امر او حکم نشته. وروسته قناطر، جرجیر، دیرجان او قورین چې د لښکرو قمندانانو، تاسو په دې پوه شئ چې ستاسو صلیبونه د ده تر صلیب لاندې او ستاسو مشري ده ته سپارل شوې ده. باید د ده له مشورې پرته یو کار هم ونه کړئ. په عربو پسې ولاړ شئ، هره شی چې وي لټون یې وکړئ. په خپل منځ کې مه سره مخالف کیږئ. د خپل قدیم دین او نیغې او سمې لارې د ساتلو لپاره مقابله وکړئ او پر 4 لارو سره بیل شئ، ځکه پر یوه لار نه شئ ځایېدلی. ځمکه او هر شی چې په مخه درشي هلاک به یې کړئ. له دې وروسته جبله بن ایهم الغساني ته پوځي جامې ور واغوستې. د غسان، لخم او جذام قبیلو نصراني عربانې په لاس ورکړل او ورته ویې ویل: تاسو د لښکر په مخ کې شئ، ځکه هر شی په خپل جنس هلاکیږي او اوسپنه په اوسپنه پرې کیږي. وروسته یې قسیسینو د امر وکړ چې دا 15 تنه قمندانان به په معمودیه اوبو کې غوټه کړي، انجیل ورته تلاوت او د مړو په ډول لمونځ ورکړي. رافع وایي موږ ته نوفل بن عدي له سرقه هغه له خالد څخه حدیث بیان کړ. نوموړي وویل: قاسم چې د هشام بن مالک آزاد شوی غلام ده او د شام پر فتحو کې ګډون درلود، موږ ته وویل هغه جنګیالیو شمېر چې هرقل د کفر له بېلابېلو ډلو چې د صلیب عقیده مندانو د تبوک جګړې ته استولي وو 6,00,000 کسان. راوی وایي موږ ته جریر بن عبدالله له یونس بن عبدالعالي څخه حدیث بیان کړ او ویې ویل د هرقل د ټولو ځواکونو شمېر د امتاکې له لښکر پرته 2,00,000 وو. راشد بن سعید الحمایري وایي زه د یرموک په پیښه کې له اوله تر اخره پورې موجود وم. کله چې د رومیانو عسکر زموږ لوري پر یرموک
کې راووتل، زه ویوې هسکې ځمکې ته وختلم. ومې لیدل چې د رومیانو صلیبونه او بیرغونه زموږ لوري ته را روان دي. ما 20 بیرغه وشمېرل. کله چې رومیانو پر یموک کې ډېره شول، حضرت امیر ابو عبیده د بصرې مسلمانان شوي واکمن روماس ورولېږئ تر څو د دښمن د قوتو د شمېر په اړه معلومات راټول کړي. راوي وایي بشپړ شبه روز روماس له موږ څخه غایب شو او وروسته راغی. چې کله راښکاره شو موږ ټول پرې راټول شو. ابو عبیده له روماس څخه په دې اړه پوښتنه وکړه. روماس ورته وویل ای امیره، ما هلته له ځینو کسانو څخه واورېدل چې د دې لښکر تعداد 1,100,00,000 ته رسیږي. نور نه یم خبر چې دا خبره دوی په دې نیت کوله چې زموږ جاسوسان یې واوري او که رښتیا هم تخصي وو. امیر ابو عبیده ورته وویل ای روماسه، ته څومره اټکل کوې او تر بیرغ لاندې څومره ځواک راغونډو؟ روماس ویل زما تخمیم دا ده چې تر هر بیرغ لاندې 50,000 جنګیالي موجود وو. ابو عبیده چې کله دا خبره واورېده د تکبیر په ویلو سره وویل زه تاسو ته پرې دې دښمن د بري زیری ځکه درکوم چې خدای جل جلاله فرمایي قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ژباړه ډېر ځله داسې شوي دي چې یو وړوکي ټولګۍ د الله په امر پر یوې لویې ډلې برلاس شوې ده. الله د صبر کوونکو ملګری دی. امام واقعي وایي کله چې هرقل د خپل لښکر امارت د ارمن واکمن ماهان ته وسپاری او له مسلمانانو سره د جنګ کولو امر یې ورته وکړ، هرقل او ورسره ټول رومیان سپاره شول. د کوچېدلو نغاره یې وډنګوله. هرقل له خپلو عسکرو سره تر باب فارس پورې پاتره کاوه او د تګ پر مهال یې دوی ته وصیتونه کول او دیرجان، قناطیر، جرجیر او قورین ته یې وویل هر یو په بېله لاره ځئ او پر لښکر به ډېر نظر لرئ. چې کله له عربو سره مخامخ شئ بیا قومنده د ماهام پر غاړه دی. ټول به د ده د امر اطاعت کوئ او تاسو باید په دې پوه شئ چې له دې قوم سره به ستاسو د ګټلو او بایللو وار همدا وي. اوس که دوی در باندې برلاس شول بیا یوازې ستاسو په ښارونو هم بسنه نه کوي، بلکې هر ځای چې تاسو ولاړ شئ هلته درپسې درځي او یوازې ستاسو په مالونو یې هم زړه نه سړېږي، بلکې وژنې به مو. ستاسو ناموس او اولادونه به غلامان کوي. دا ځل په جګړه کې صبر او استقامت وښیاست او د خپل دین او شریعت مدد او مرسته وکړئ. امام واقعي وایي وروسته له دې قناطیر خپل لښکر د جبلا او لاذقه پر لارې روان کړ او جرجیر پر عمومي سړک چې عراق او سومین ته تللی و روان شو. قورین د حرب او حماد لاره ونیوله. دیرجان د عواصم پر لاره مخه وکړه. ماهان د مسلمانانو د لښکر پر لوري په داسې حال کې روان شو چې ځینې خلک یې د لښکر تر مخ روانو. د لارې کډې ورته هوارول او د دوی له لارې څخه ډبرې غورځولې. پر هره لار او ښار چې به ورغلل هغه خلک به ورڅخه متضرر شول، ځکه دوی په شومو خوراکه کاو د اړولو ځای خوښت. له خلکو سره دومره وس نه و، دوی ته به یې ښېراوې کولې او ویل به یې خدای مو بیرته روغ رمټ مه راستوه. راوي وایي جبلا بن ایهم الغساني د ماهان د لښکر په سر کې روان د لخم، جزام او غسان قبیلو نصراني عربان ورسره ملو. امام واقعي وایي ما ته داسې چا حدیث بیان کړ چې زه پوره باور ورباندې لرم او ویلې دې هغې هرقل چې کله خپل عسکر د مسلمانانو مقابلې ته ولېږل، امیر ابو عبیده ځینې معاهدین د هرقل په فوج کې په جاسوسي باندې موظف کړي وو. کله چې د رومیانو د لښکر سر شیزر ته ورسېد د ابو عبیده جاسوسان ورڅخه بیل شول او د اسلامي سرتېرو لټون یې پیل کړل. حمص ته ورپسې ورغلل. هلته یې مجاهدین ونه موندل. پوښتنه یې وکړه چا ورته وویل چې هغوی له دې ځایه کوز شوي دي، ځکه امیر ابو عبیده چې کله حمص فتح کړ هلته یې یوازې دومره څوک پرېښودل چې خراج واخلي او هغه هم د حمص خلک او رئیسان دي. جاسوسان ورپسې روان شول. چابې ته ورسېدل. امیر ابو عبیده ته ورغلل او د رومیانو د لښکر کثرت او عظمت یې په خپلو سترګو چې لیدلی ورته بیان کړ. ابو عبیده چې کله دا خبره واورېده ډېر اغېزه یې پرې وکړه او ویې ویل لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. ټوله شپه نارامه او پر مسلمانانو د ویرې له کبله یې سترګه پټه نه کړه. کله چې سپېدو داغ وکړ اذان وشو، مسلمانانو ته یې لمونځ ورکړ. چې کله له لمانځه څخه وزګار شو له مسلمانانو څخه یې پر کلکه وغوښتل چې کښېني او د ده خبرې واوري.
وروسته د خطبې دپاره ولاړ شو. د خدای جل جلاله له حمد او ثنا پر نبی کریم صلی الله علیه وسلم له درود او ابوبکر ته تر دعا وروسته وویل: ای مسلمانانو، تاسو پر دې خبره پوه شئ چې موږ خدای جل جلاله په یو ښه ازمایښت کې راګیر کړي یو، تر څو خدای جل جلاله وویني چې تاسو څه عمل کوئ. هغه دا چې له تاسو سره کړې وعده یې ډېر ځایه پوره کړې او په ډېرو پیښو کې ستاسو مرسته کړې. تاسو په دې باید پوه شئ چې زما جاسوسانو ماته خبر راکړی چې د خدای جل جلاله دښمن د شرک له لرې خورو ورو سیمو څخه ستاسو د مقابلې دپاره جنګیالي راغونډ کړي او تاسو ته یې ښه په وسله او تجهیزاتو سنبال رالیږلي دي. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ژباړه: دوی د خلو په پوکیو سره د الله جل جلاله د رڼا مړه کول غواړي او د الله جل جلاله فیصله دا ده چې هغه خپل رڼا بشپړه خوره کړي، که د کافرانو دا هر څومره بده ایسي هم. او تاسو باید په دې پوه شئ چې دوی له بېلابېلو لارو څخه زموږ لور ته راروان دي او د دوی له خپل مشر زرکک سره ژمنه کړې چې له تاسو سره د مقابلې پر مهال به سره یو ځای کېږي. تاسو په دې هم باید د مسلمانانو په حیث پوه شئ چې خدای جل جلاله ستاسو مرستندوی ده. هغه څوک ډېر نه دي چې خدای جل جلاله یې ذلیل او بربادوي او هغه څوک لږ نه دي چې خدای جل جلاله یې مرستندوی وي. اوس په دې اړه ستاسو څه رایه دی؟ وروسته یې ځینو جاسوسانو ته وویل چې ولاړ شي او خپل د سترګو لیدلی حال بیان کړئ. یو جاسوس پورته شو او حاضرینو ته یې د لښکر د ډېروالي او مجهزوالي د سترګو لیدلی حال بیان کړ. دا خبرې پر مسلمانانو ډېر بد اغېز وکړ. د ځینو خلکو پر زړونو ویر او هیبت حاکم شو. په خپل منځ کې یو بل ته سره وکتل او یو هم د ځواب ورکولو هڅه ونه کړه. امیر ابوعبیده ورته وویل: ولې مو زما د خبرې د ځواب په اړه چوپتیا اختیار کړه؟ ما ته په خپله رایه سره مشوره راکړئ، لکه خدای جل جلاله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته فرمایي: وشاورهم فی الامر. آل عمران 159 آیات. امام واقعي وایي: یوه وړاندې سړي خبره وکړه او ویل: ای امیره، ته یو داسې شخصیت چې تر نورو د سترې مرتبې خاوند یې. ستا په اړه پر قرآن کریم کې آیت نازل شو او ته هغه څوک یې چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم درته د امین الامت لقب درکړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: د هر امت امین وي او د دې امت امین ابوعبیده عمیر بن جراح ده. ته داسې مشوره راکړه چې د مسلمانانو په ګټه وي. امین الامت ابوعبیده وویل: زه هم ستاسو یو عادي وګړی یم. تاسو خبرې وکوئ او زه هم خبرې کوم. زه هم رایه لرم او تاسو هم یوه رایه او مشوره لرئ. خدای جل جلاله په دې اړه موږ ټولو ته یو شان توفیق راکوي. له دې خبرو څخه وروسته د یمن یو سړی ولاړ شو او ویل: ای امیره، موږ دا مشوره درکوو چې له همدې ځایه وکوچېږه او د وادي القرا په یو کنج کې واړو. مسلمانان به مدینې ته نږدې وي او د عمر بن خطاب له لورې به د مرستې ځواک رسیدګي ممکنه وي. کله چې د دښمن دا ځواکونه په موږ پسې راشي، موږ به ورباندې غالب یو. امیر ابوعبیده ورته وویل: خدای دې رحم در باندې وکړي، تا خپله رایه وړاندې کړه. که زه له دې ځایه څخه وکوچېږم، امیر المؤمنین عمر بن خطاب به دا کار ناوړه وبولي. ما به له دې عمله ملامت کړي چې هغه سیمې چې له جګړې پرته د مسلمانانو په لاسونو فتح شوي دښمن ته پرېښي دي او دا به زما شکست او ماتې وبولي. وروسته یې بیا له ملګرو د مشورې غوښتنه وکړه. قیس بن حبیره المرادي ولاړ شو او ویې ویل: که بله شام څخه ووځو، خدای مو دې کور ته سالم نه رسوي. موږ به هاندې، ویالې، انګور، کښتونه، سره او سپین زر او ورېښمین څرنګه پرېږدو او د حجاز وچکالیو او نیستیو ته وځو چې هلته مو خوراک، اوربشې او لباس مو وړی دي، سره له دې چې اوس د ډېر ښه ژوند خاوندان یو. که چیر شهیدان شو، خدای جل جلاله د جنت وعده راسره کړي او هلته به داسې نعمتونو کې یو چې د دنیا له نعمتونو سره هېڅکله هم پرتله کېدای نشي. ابوعبیده وویل: قسم په خدای، قیس بن حبیره رښتیا حق خبره وکړه. وروسته یې وویل: ای د مسلمانانو امته، آیا تاسو غواړئ چې بیرته حجاز او مدینې ته ولاړ شئ او دې ظالمانو رومیانو ته ماڼۍ، کلاوې، باغونه، ویالې، خوراکونه، سره او سپین زر ورپرېږدئ؟ سره له دې چې که چېرته شهیدان شئ، خدای جل جلاله به دارالبقا کې هم د لذیذو خوراکونو ژمنه درسره کړي. قیس بن حبیره موږ ته دا ډېره ښه خبره وکړه چې له خپل دې منزل څخه بیرته بد تر هغه نه بیلیږو تر څو چې خدای جل جلاله پرېکړه کوي او خدای جل جلاله ښه فیصله کوونکی دی. راوي وایي: قیس بن حبیره ولاړ شو او ویې ویل: خدای جل جلاله دې ستاسو خبر رښتونې کړي. خدای جل جلاله دې په در سپارل شوي مسؤلیت
کې ننګه وکړه، پر خدای جل جلاله توکل وکړه، له دې ځایه مه کوچېږه او د خدای جل جلاله دښمنانو سره جهاد وکړه. که چیرې عاجله فتح په لاس رانشي نو د آخرت معجل ثواب خو مو له لاسه څخه نه وځي. ابو عبیده وویل خدای دې ستا غوره والی قبول کړي، موږ او تاسې دې ټول خدای جل جلاله وبخي، ستا رایه منظوره ده. نور مسلمانانو هم یو بل پسې د ده رایه تایید کړه، خو یو خالد بن ولید چوپ پاتې و او څه یې نه ویل. ابو عبیده ورته وویل ای ابو سلیمان، ته یو زړور او باتور سړی یې، حتما یوه رایه در سره شته. د قیس بن حبیره په خبره کې څه وایه؟ خالد بن ولید ویل قیس بن حبیره ښه رایه وړاندې کړه، خو زما رایه د ده له رایې سره تفاوت لري، لکن زه نه غواړم چې د مسلمانانو مخالفت وکړم. ابو عبیده ورته ویل که له تا سره داسې رایه او تجویز وي چې زموږ د ټولو په خیر وي حتما یې بیان کړه، موږ ستا رایه تاییدوو او خپله رایه پرېږدو. خالد بن ولید ویل ای امیره، ته په دې خبره باید پوه شې که په دې ځای کې هستوګنه غوره کړو دښمن ته به پر خپل ځان به رایه ورکړو، ځکه جابیه قیصاریه ته ډېره نږدې ده او هلته د هرقل زوی قسطنطین له 40 عسکرو سره پروت دی او د اردن خلک هم ستاسو د ویرې له کبله د تراجمې شوي. زما تاسو ته دا مشوره ده چې له دې ځای څخه وکوچېږو او ازرعات هم شاته پرېږدو، یرموک ته ولاړ شو. هلته به د امیر المؤمنین عمر بن خطاب مرستې ته هم نږدې یاست، مرسته به درته رارسېدلی شي او هلته د فتحې ښه چانس لیدل کېږي. ځمکه پراخه ده او د آسونو ښه میدان دی. راوي وایي خالد بن ولید چې کله خپله رایه وړاندې کړه مسلمانانو په یوه خوله وویل د خالد بن ولید مشوره غوره او د منلو وړ دی. سفیان بن حرب وویل ای امیره د خالد رایه عملي کړه او په خپله خالد رماده ته ولېږه، نوموړی به زموږ او په اردن کې د ایره عسکرو ترمنځ حایل شي تر څو زموږ د کوچېدلو پر مهال دښمن موږ ته ضرر ونه رسوي، ځکه موږ چې کوچېږو په دې ګڼو ونو کې به د اوښانو اوازونه او زموږ غږ وي. دښمن ته به موږ د کوچېدلو درک معلوم شي او پر موږ د برید تمه به ورته پیدا شي. که چیرې دوی عملي اقدام واخیست د لوټ او برید په نیت راباندې راغلل، خالد بن ولید او ورسره ملګري به ځواب ورکړي. خالد بن ولید وویل ای ابن حرب، قسم په خدای زما د زړه خبره دې وکړه، زما رایه همدا وه. له دې سره سم ابو عبیده خلکو ته له جابیې څخه د کوچېدو امر وکړ. نوموړي خالد بن ولید ته هغه 4000 کسیز لښکر چې د عراق له سیمې راستون شوی و راوبلی او خالد بن ولید ته امر وکړ چې دوی له ځان سره بوځي. د مسلمانانو څار وکړي او د شاله لوري دوی د دښمن له حملې څخه وژغوري. راوي وایي د کوچېدلو پر مهال د مسلمانانو پر لښکر کې دومره غږ جوړ شو چې 2 فرسخه لرې اورېدل کېدی. دوی د یرموک پر لوري وخوځېدل. په اردن کې غونډ شوي رومي عسکرو د مسلمانانو شور اورېد او دا یې ګمان شو چې حجاز ته له دې کبله په تېښته دي چې د هرقل د عظیم لښکر اوازه یې تر غوږ شوې. رومیانو ته تمه پیدا شو او پر دوی د برید لپاره ورپسې راغلل، خو له نیکه مرغه چې له خالد بن ولید سره مخامخ شول. نوموړي پر خپلو جنګیالیو غږ وکړ او ویې ویل پر راغلو دښمنانو برید وکړئ، دا به زموږ د بریالیتوب لومړۍ نښه وي. راوي وایي مسلمانانو هم تورې له تیښو څخه راوایستلې، نیزې او لیندې جنګ ته آماده کړې. خالد بن ولید، ضرار بن اسور، مرقال، طلحه بن نوفل العمري، زاهد بن اسد، عمیر بن طفیل ابن عقال الدم او نورو مجاهدینو پر دښمن برید وکړ. رومیانو یې له مقابلې څخه ناوسي شول او شاته وتښتېدل. مسلمانانو له دوی څخه د تښتېدلو پر مهال ډېر کسان اسیران او مړه کړل، ان چې بالاخره په تیښته اردن ته ورسېدل. ډېر خلک یې غرق شول او خالد بن ولید بیرته ورڅخه راوګرځېد. امیر ابو عبیده ولاړ، پر یرموک واړول او ازرعات یې شاته پاته کړ. هلته یو هسک غونډۍ وه. نوموړي د مسلمانانو میرمنې او اولادونه هلته وخېژول. چوکیداران او څارګري یې پر ټولو لارو ودرول. کله چې خالد بن ولید له غنیمتونو او بندیانو سره ورستون شو، ابو عبیده ډېر خوشحال شو او ویې ویل زیری مې در باندې، دا د مسلمانانو د بري لومړی زیری او نښه ده. مسلمانان په یرموک کې پاتې شول او د دښمن حملې ته یې ځانونه چمتو کړي وو او داسې انتظار یې یوست لکه د یو چا وعدې ته چې منتظر وي. د هرقل زوی قسطنطین ته خبر ورسېد چې مسلمانانو په یرموک کې اړولي دي او د روم رئیسان د دوی مقابلې ته ور روان دي. خپل استازي رئیسانو ته ورولېږل او له دې امله د دوی غندنه وکړه. له مسلمانانو سره په جګړه کې څنډ کړی او د جګړې په کولو بحثونه کوي. ماهان ته چې کله د هرقل د زوی قسطنطین استازي لیک ور وړ، نوموړي د لښکر قمندانان او امیران راوبلل او د هرقل د زوی لیک ورته ولوست او د تللو امر یې صادر کړ.
د رومیانو فوجونه یو پر بل پسې روان شول. د شام هرې هغې سیمې ته به ورتلل چې مسلمانانو به فتح کړې وي. هغو خلکو ته به یې سپکې سپورې کولې او داسې به ورته ویل خوار شئ خپل دین او ملت مو پرېښود او د عربو ملت مو غوره کړ. خلکو به ورته ویل تاسو تر موږ ډېر د ملامتیا وړ یاست ځکه تاسو ورڅخه وتښتېدئ او موږ مو د بلا خولې ته ورکړو. موږ مجبور شو د خپلو ځانونو په اړه مو سوله ورسره وکړه. دوی ته چې به کله داسې حق خبره وشوه بیا به غلي شول. له اوږد سفر وروسته یرموک ته راورسېدل. هلته یو کلی چې د ډېر جبل په نامه یې شهرت درلود میشت شول. دا ځای اماره او جولان ته نږدې و. د دوی او مسلمانانو د سرتېرو ترمنځ 3 پرسخه لار وه چې کله هلته لښکرې راپوره شوې د فوج لومړۍ دستې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ملګرو لور ته وړاندې شوې. جبلا بن ایهم سره 80,000 نصراني عرب سرتېري د لخم، جذام او غسان د عربو کورنۍ موجود وو. نوموړی د ماهان د لښکر په مقدمه کې مسلمانانو ته ورغی. مسلمانانو چې کله د رومي لښکر ډېروالي ته وکتل ویې ویل لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. عطیه بن عامر وای قسم په خدای جل جلاله رومي عسکر د ډېروالي له کبره د ملخانو له سیلو سره پرتله کېدل. داسې را روانو او شیله یې ټوله ډکه کړې وه. ما مسلمانانو ته وکتل نارامي ورباندې ښکاره کېده او په مکرر ډول ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم ویل. حضرت امیر ابو عبیده د آیات تلاوت کو. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ژباړه او کله چې هغوی د جالوت او د هغه د لښکرو مقابلې ته ووتل نو یې دعا وکړه ای زموږ ربه موږ ته صبر راکړه زموږ قدمونه ټینګ کړه او په دې کافره ډله موږ برلاسې کړه. مسلمانانو برید ته تیاري وکړه. امیر ابو عبیده له معاهدینو څخه یوه ډله جاسوسان راوغوښتل او امر یې ورته وکړ چې د دښمن قواو ته ورداخل شي. د دوی شمیر، وسلې او ارادو په اړه خبر راکړئ. زه له خدای جل جلاله څخه هیله لرم چې دوی به زموږ په لاسونو غنیمت کیږي. امام واقري وایي ماهان چې کله د مسلمانانو مقابله کې د یرموک پر نهر خپل ځواکونه ډېر دیره کړل ډېر شپې دیره و نه یې جنګ او نه یې جګړیز حرکات کول. جبلا بن ایهم امام واقري وایي ماهان په جګړه کې له دې کبله تاخیر کاوه چې هرقل استازي ورته رالیږلي وو او ورته ویلي وو چې تر هغو له مسلمانانو سره جګړه مه پیلوه تر څو زه خپل استازی ورولېږم او دا وړاندیز ورته وکړم چې تاسو بیرته ولاړ شئ زه به هر کال ډېرې روپۍ درکوم. دوی ته د دوی امیر عمر بن خطاب او هر امیر ته به د هدیو پیشکش وکړم او د جابیه تر حجاز پورې به دا سیمه هم دوی ته ورپرېږدم. استازي چې کله ماهان ته راغی نوموړي وویل افسوس کاش کې دوی دې خبرې ته غاړه ایښې وای. جرجیر چې د لښکرو د یو ګروپ امیر و ماهان ته وویل د هرقل په وینا کې تا ته څه تکلیف او مشقت درپېښ دی. ماهان ورته وویل تو ورشه او د مسلمانانو یو پوه سړی راوبوله په دې باره کې خبره ورسره وکړه او په دې کې د خپل وس مطابق کوښښ وکړه که وشو. راوی وایي جرجیر وریښمنه جامه واغوستله په جوهرو جوړ شوې ملا بندې ملا وتړله او پر داسې تازي اس سپور شو چې ځینې پر ملغلرو جواهرو او زرو جوړ شوی و او د مدبج قبیلې له زرو تنو سپرو سره راووتی را روان شو. آن چې د مسلمانانو د لښکر لور ته رانږدې شو جرجیر خپل ملګري ودرول او یوازې د مسلمانانو د لښکر لور ته رانږدې شو. مخامخ ورته ودرېد او ورته ویې ویل ای عربو زه د ماهان استازی یم ما ته دي ستاسو امیر راووځي تر څو زه خپله خبره ورسره وکړم کیدای شي جوړه روغه سره وشي او د یو غاړې د افرادو وینه هم توی نه شي. راوی وایي مسلمانانو دا خبره واورېده. امیر او ابو عبیده ته یې په دې اړه خبر ورکړ. نوموړي خپله په داسې حال کې وروتی چې د عراقي کرباس جامې پر تن وي توره لنګوټه یې تړلې او توره یې پر اوږه ځړېده. جرجیر ته دومره ونږدې شو چې د دواړو د اسونو غاړې سره ونښلېدې. هلته ودرېد. مسلمانانو ورته کتل. ابو عبیده ورته ویل ای د کفارو وروره څه خبره چې دې په زړه کې وي ویې وایه او څه سوال چې لرې کوئ. جرجیر ورته وویل ای عربه وروره په دې باید ونه غولېږي چې موږ په ډېرو ځایو کې رومیان مات کړي
د دوی ښارونه مو فتح کړي او ډېرې سیمې یې زموږ تر ولکه لاندې دي. اوس دې لښکرو ته یو ځل وګوره چې درته راغلي. له موږ سره د بېلابېلو اجناسو خلک شته. رومیانو دا ځل قسم وخوړل چې ماتې او شکست به نه خورو، که څه هم ټول وژل کیږو. دا ځواکونه چې تاسو یې وینئ له وس مو هېڅ ورسره پوره نه دی. بېرته خپلو ښارونو ته ستانه شئ. کوم شیان چې مو د هرقل په ښارونو کې ترلاسه کړي هغه یې در پاته. هرقل دا قصد کړی چې له تاسو سره ښه احسان وکړي او هغه ښارونه او سیمې چې تاسو نیولي هغه د 3 کلو دپاره در پرېږدي. نورې وسلې سره او سپین زر مو هم له رومیان څخه نیولي. او کله چې تاسو اول ځل شام ته راتلاست له چا سره یو آس او ځینې کسان مو لوڅ وو، جامې یې نه لرلې. ما چې د څه خبرې بلنه درکړه هغه ومنئ، که نه هلاک. د اصحابانو د ایمان داستان د 90مې برخې محترمو اوریدونکو دا وه زموږ نننۍ برخه. تر بیا ښې چارې په الله مو سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.